اختر د خلکو خوشحالي ده زما اختر ماله د خېټې درد راوړي نه یاره دا غټ اختر څه ښکلې اختري والله د غوښو سمباراني خو چې دا خېټه دې پکې خرابه شي دغه ډېر بد کاري والله دغه غوښو د خوراک نه ویستلي دا مني ته خو داسې پروت یې پاسه دوی واچو جانو نورې دوایانې راباندې مه خوره بس ته وچ کړی یم مه سړیه سیموکي ولمه بس ته ولې زه به جوړ دغه کېږم ښه کېږم به نه نو دوی واچو چې زر ښه شي که نه ښه شوی یم بند کړی یم یمه بند کړی یم یمه دا دویمه ورځ ده چې زه باتروم ته ځمه نه نو ولې زه به جوړ نه کوم اوس نو دوی به څو ختموي نو دا دوایي بس دوایي چې ختمېږي زه به هم ختم کړی ما به بند کړي د نه بیا به څه کوم دا خو چې سړي معده بنده شي والله طبیعي کېږي ګوره زړګي یادې سیستاب دی جانو دوی واچوه نیچه ډېر نیچه هم بس دی که نه نو دغه زه خور یې وخورې چې بهېږي نو ښه ده نه نه خیر دی داسې درته نه یم جانو خو لکه چې سړی ښه شي بیا دوایانې نه خوري داسې مې درته ویلی اوس زه چې کار کوم چې د خوراکور باندې چېرته سړی غوښې خورم لرې مرې کولمې مولمې په کړم چې د ده د خېټه خرابه شي چې لږ بدرنګ شي لږ نور هم واو بیا به 15,000 زه ورکوم بس ما دم چل ته به جوړ ولې کړی 15,000 ورکې زه به پې 15,000 ولګوم خو په تابوت او په کفن دا مړې لګیا یې خوراکور لږ وره چې د نه روپۍ مینې دي ښه په یو نه وینې بې رانه هغه پټۍ داسې کار دی زما د مور او پلار به اشتیا پلار خو مې مړ دی زما د مور ډېر زیات خدمت کوه ما بېګا خوب کې لیدلې وه څه چل پې شوی خوب کې دې لیدلې وه بس پتې نه لګي پنډو کې په سر کړی کوڅو کې ګرځېدلی نه وتښتېده د نه جوړې تښتېدلی نه بیا ما دغه خوب تعبیر هم داسې راویستو ما دا خو غوښو پسې ګرځېدم ما داسې تعبیر مې ولې راویستو خو لکه خوب کې مې لیدلې وه خدمت یې کوه پخپو وله زور کوه په سر وله زور کوه چې ظالمې دوا درته کوي الله به دله بچي درکړي او ماله دې خیر د الله بچي نه راکوي خو چې تا له درکې په تا مې زړه سوځي والله له دماغ نو ستا بچو زما بچي یو نه دي یو دي خو لکه هسې وایم که نه خو مال یې نه هم راکوي پروا نشته خو ستا مور چې دی ستا مور خو د په زړه کې ساتي هغه ډېره ګزموزې ده هغې ما کم خیال ساتلو و ظالمې زما مور چې د زړه نه څومره پاکه ده چې څومره پاکه ده دا چې دا څومره وچه شوې ده ګورې دا د دیندارۍ وچه کړې ده ښه او ته چې دونه غټ شوې ته څه غټ کړې زه بیمانۍ بیمانۍ خو ستا پته لګي چې بیمانۍ مړې ورکه شه سړی دا مې د خوراکور سره په تعلیم خوړل هغه چې دغه ته کیني غوړی ته که نه نو ونښلي نو ما واغېسته په ضد شو نو زه به غټېږم به نه تا ما سره کومې غټې غټې وعدې کړې چې وعدو کو خسته چکر له به دې بوځم پارک ته به دې بوځم هلته به دې بوځم دلته به دې بوځم نو تا به زما په کلي کې تپوس کړی وې زه خو ځم په غورخو مشهور یم مړې زما خو به دغه شانتې ګډې وډې ویلي هرې جینۍ ته به مې داسې ویلي والله او جنۍ ته به دې ویلې ما به چکر له بوځي که په هره طریقې زړه مې څښا شو یو دو یو مې دا رور کور ورور مې مستلی دی خدای خبر چې چېرته به چکر له به دې بوځم خواستې نه چې چا ته سترګې ووایې بیا به څه کوم وایي خدای به که زه دا نورو جنکو خو نه چې خلکو ته به سترګې وروځي وام زه مړې بیا تاړو څه ښځه نه وي کمې ښځې هغه په کور دننه ناست دي ته د دې نه خبر یې که نه چکر ولې اوس په پارک کې ښځې څه کوي ده ته ووایه چې په پارک کې ځان جانډه جانډه کوي او په ټالونو او په دغه کې ځانګي د چا کار څه دی چې لکه اوس چکر له ځي نو ته به راسره نه ښځه زه خو هسې کوټه کې یم زه د ده سره یا یم یا نه چې ته لکه ما ته شا کې که نه او خوا لږ ته دا چلو کې نو زه ستا نو څه خبرېږم ده او یا ته داسې نمبر داسې واخلي یا څنګه ورور او نمبر ته واخلي ته د خپلې مور ګمان په ما مه کوه او ورکه شمالی هسې مثال درته در کومه ښې ښځې چې کومه دي هغه په کور دننه ناست دي والله کور کې نکریزې مکریزې وکړي او په کور دننه ناست دي پارکونه پرېږده بس زما زړه په دې کور کې څښا شو که څه دا څښا کوټې او بس دا څښا کټ دی نور څه دي دلته پښتنه جینۍ هم دې ته وایي والله همدقې ته پښتنه جینۍ وایي چې په کور کې څښا شي او مړه شي تاسو هلکان ته هسې دا ښځې داسې ښکاري سپکې او جنکۍ ټولې سمې دي ځه مړې د ښځو راته دومره صفتونه مه کوه کو ښځې چېرته صحیح ښځې وی ګیرې به شوی وایي خدایه د ښځو ګیرې نه کېږي بس اراده دې وکړي هسې بې سده اراده وکړي یو څو ډکي خو به یې راوخېږي که نه مړې لګیا د سړو ګیرې کېږي ښه خیر دی بس بله خبره مې درته دا کوله یو بل خوب مې لیدلی دی څه چل شوی مړې سترګې مې پټې وې او
په دې پښتونخوا کې چې څومره مسلمانان دي د چا کره پرجو بس د غوښو نه ډکو دا خوب نو دا ستا سترګې وغلې دي اختر نه دی ټولو کره غوښې ښه ډېرې د فریجونه یې ډک کړي دي ورشه چاورو ډبو ورشه چاورو ډبو ورشه هغه سوري کې ورته وګورې چې څوک دي بیا به زه ورشم ده لکه چېرته قرضدار یې نه یو قرضدار یې کو یو کو نه زما نه خو بل بې غیرته نشته دی ښځه مې ورولېږله دا خو زمونږ رشته دار راغلی ورځم چې شنات وویم ای شنا زمونږ رشته دار راغلی ورشه ور ورته کلو کا چې رشته دار دی دی خو کور ته به دې را دننه کړی دی که نه مخکې ورک شه زه به پسې ورشم ورشه که نه تپوس له به دې راغلی وي کېدای شي تپوس نه مې راغلی ولې ما څه زه جهاد له خو نه ومتلی خو خېټه مې خرابه وه که نه مړې د ښې خلک نه یې اوزه کنه وطن کنه السلام علیکم څنګه شه به اختر دې مبارک الله دې خوشحاله که ښځې مې راته وویلې زمونږ خپل راغلی دی نو ما ویل چې خپل دې راغلی کور ته به دې را دننه کړی دی څنګه یې زما خپله ده ور مې ووه خو خیر دا سنت طریقه ده راځه ور بند که که نه ستاسو ځای کې څوک کورونه جوړ نه بندوي مړه خود ده السلام علیکم نه تروزي سره دې سلام السلام علیکم خیر بچی څنګه خیر ټیک ټاک څنګه خیر والله قابو مې در باندې درمنډه کړې وه مکینه ما ویل په غاړه ورکړي ما ویل په غاړه ورکړي څنګه یې الحمدلله والله خیر دی شکر دی ښه دی چې دې راپېښه وکړله مړه د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي دا خو ما ته دې ویلله ویل دا زمونږ رشته دار دی ما ویل صحیح ده بس کې بنو کو زما د دې ښځې تاسو سره چېرته مرله یا مطلب پاوزه کېږي سره راځه مړې بله څنګه یې ښه مازغه دې خراب دي زه په خپل حساب کتاب پسې راغلم ته پکې زړې خبرې روکاږې هغه به مو وکړو خو لاول چې کومه دی زمونږ د حساب کتاب به وکړو ولې ښځې ته به کیسه نه اخلې څه دا خو دې خدایا دا ده چې زما چېرته کې رور دی چې څه به تې عالم د ماما زوی دې نه دی تاسو بدله حساب ورکوئ که نه او شته خو شینات تر دې نه نه خبر هغه پخواني مشرانو د مور چې کوم وره دي هغه لوبره و هغې هغه دوه دوکانه ورکړي چڼې پرې کړي غونډې خوړلي بس هغې ښې کړي دي هغه مړه دا خبر پیدا نور مور دې ښه وه الحمدلله ته ښې جوړې شکر دی ډېر زمین تپوس نه کوو زه درته خبره کوم مړي داسې کار دی د غم چې کومه دی که نه کوم د جیداد دا غم چې کوم دی د یو مرلې داسې دا ګوره زه نه خپلو بچو ته پرېږدم او نه ستا بچو ته پرېږدم کی به نو دلته په جومات کې او خبره به وکړو بیا به سبا ستا بچي به م لیندې راکاږي او زما بچي به م لیندې راکاږي بیا به تا ته به مزار کوي او ما ته به مزار کوي تا بچي کم الله به راکړي که نه ولې راکوي به نه څه ولې نه امیده کېږي دا پخوانۍ خبرې دي پخوا دا ختمې شوي د خور او لور ریسه ختمه شوې ده ورکړي دا اړو نه ختمېږي دا چېرته ختمېږي ولې چې هلک وشي که نه نو هلک دی او چې جنو شي نو بل د جنۍ به بیخي حق نه وي ولې نه د هغې په حساب کتاب زه پوه یم به دې منځ به وي دې خوا د هلک شو دې خوا خو زمونږ پښتانه خو دا سوچ نه کوي په ماما پسې راغلم خپلې 500 روپۍ راناغېستې هغې پسې راغلم تاسو پکې زړې قیسې راواخېستلې نه د چیو سات نه د اوبو ساته زما په ماما دې پیسې دي نو ولې بل درته څوک شته ورشه دلې اوبه راوړه ګوره تا ته به ما نه ویله اوس هم در سره ګوره موقع شته دی کمرې ته یې مه پرېږده کومه چې د اړي موړي جمع کړې ده 150 روپۍ چې دي والله د دغې نه دم خلاصوي ما ته پته ده زما ماما دی د نه سړي بچی دی نه نو اوس څنګه مه پرېږده دا خو ټول یو کور دی نه والله څه نه لپاره دې ورکړې وې مړه دا 4 میاشتې چې مخکې تلي و دي عمرې له د هغې له مې ورکړې وې بس ثواب دې شوی دی که نه ګوره ثواب مې شوی دی صحیح سړی ګوره ستا غوندې چې خلک چې په دنیا باندې که نه وګوره خو عمرې له چې ونه پیسې ورکړې او ونه ده ورکړې وي نر سړی ښه ستا غوندې کې خلک چې په دې دنیا باندې ژوندي که نه والله نو نه هغه خو ماما ویل چې ما د مرچکي نه راغېست تا هلته کوم ځای اخېستې وي 500 د هغه نه م راغېستې یا به م راځي بلورله راځي دې مړه والله موږ څه تختو خو دې نه څنګه دې ورشه کوټه کې به یې ورته اوس ویې راشه که نه بیا اوس یې سنبالوه مړه نو ته ورشه ورته ووایه که نه زه به ورته ووایم خو داسې کار دی دونه ګرمي و بچې
ګرمې اوبه نو استاله یخې د کم نه نو ولې فرج نشته تاسو کاره پرې شکر دی شته خو د غوښو ډک دی ورګه زما د قراقور سره سکار دی ورته یې وایم او ښه په سخت یې ورته وایم مطلب ګوره د ماما زوی یو خبره درته وکړم حالات هم لږ خراب دي ګزاره به دې کړې وي او عمرې نه راغېستي چکر نه رانه دی اغېستي او 4 میاشتې وشولې نو ما خو ورته چې حالات هم خراب دي دا د دون حالات هم چې قرباني مونږ ونه کا ته زمونږ خپلې د خوراخور دي سر راته مینځه اخو ډاکوان دي دلته اوس خیال دی زه دلته به ما چغې وهلې چې چا واده نه کړی نو هغه دغه شان دی د برنډې کټ ګډوډ کټ کې پروت دی دا له خلکو ته ووایي زما په کور کې داسې کامره ده او داسې پکې پروت یم اوس دې قرضداري له جواب ورکړه قرقوریا راشینه دایما 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 یعنی که زماری ګټل نه دا اوس څنګه زماری کمرې ته راغلی ګل راغلی نو ګل راغلی د خدای مسلمان نن استاد لري ما واس ول استاد کې اوس ټیک شوی نه مړه ګاډي وړي قرقوریا هغه قرضدار دی راغلی دی په کور په منځ کې ناسته دی وایي زما بې پیسې دي پیاز راغلی دی پیاز اوس من کار راغلی ناسته دی زما د ښځې څه ناسته او ما ته ووایي ستا ښځه زمونږ رشته دار ده راشینه مال بچی خورایلی تاسې خلکو ته مرګي سبحانه وکړه وکادان کې عمر شي وی وی هغه لاره زماله ځان له ایمان نه خورم چې وستا په ځای به زه دروغ یم نه به دې ته راغېستی کنه چې اوس یې نه شي ورکولی مړه خور مې بیماره و ستا ښځه بیماره و 500 روپۍ مې کې قرض راغېستی نه مړه ووایي تاسو چې سعودي ته تللی وئ هغه مې ورکړي دي اوس راشه جواب ولا ورکړه چې نیوله ورته یې وایم په کوټه کې پروت دی مړه خدای خو ستا په کور کې مې نه ګوري دي ګریا مړه دا یو کار مو وکړه په دې په بدله کې بدل سل کارونه وکړم چې چې یو سړی نه کور کې پټېږي نو ډېره بده خبره ده کنه او ټول عمر مې دا یار عزت وخت تېر کړی دی یارو مې نه مړه وته بس یو کار به وکړو کنه وی سل کارونه به رانه کې کنه یاره بالکل یې لګ بس سل پرېږدوه دا یو کار وکړه اوس راشه دا قرضدار یې صرف د دې کور نه بار کول زما ماما مې او زما هر څه هر څه یې والله چې به یو کار مو کوم ستا د ښځې حصه ورسره کېږي او هغه اخیستل دی نه زما کار دی هغه ورته ما وویلې هغه ویل وایي ستا خوا کې چاڼې پیدا کړي دي مړه ده ما سره پرې دوا کوه اوس سبا نه وکړه زما مړه نو اوس په ما باندې دروغونه به اوس ته په ما باندې وي او ما ته به زه ورته وایم چې نشته دی هغه به اوس ما ته و چې دا خبرې د چا سره کوي لکه بیا به ورته زه سره یم مړه وې کمره کې مې کته کنه ځکه د ښځې دا د علم کنه ځکه نه دا به ته به ووایم خو اوره پسې بند کړه یا الله خیر پکې واچي پایا استه او چاوي چې په دې روز راشه یو دروغ له بسل دروغ ګوري دا د قسمت خبرې د چا خوښې چې زه د غلو کره کېنم او ډاکوانو کره خو زما خپل قسمت خراب دی خبره مې درته کوله دروغ د ایمان تاوان دی او چې دروغ څوک وایي هغه بې ایمانه دا دی تا ته مې شا کړل او قبلې ته مې مخ و صحیح شو که نه دننه په کمره کې پروت دی واړو راله راوځي نو ته خو بیا زما د ښځې خپلې زما د سرتاج ولې به زه تا ته دروغ یم دننه پروت دی مړه ما خو بې غیرته ډېر کتلي دي ته په خدای باور وکړه خو ده په شان ته په کور په انګړ په منځ کې ناست یم او دا زمانه پټېږي نو بیا ښه درته پته هم ده چې بې غیرته یم بیا هم دلته راخوشو تا نه یادوم هغه یادوم نه مړه داسې درته نه یم چې ځان درته بې غیرته ښکار یو بیا دې هم بې غیرته له پیسې ورکولي بس ښه دې کړي دي مړه وروې به هغه هم پې چاته څه ډمو باندې نه دي شیندلي عمرې له پېتلی دی ثواب به دې کېږي د پښتو خبره ده کور دننه ناست یم چې بار وې او بارۍ سړی وې نو خیر دی خو مړه ورته ووایه که نه داسې ځای ته بیا څوک نه کوي خیر دی او که مخې له رالې وی ښه بني ښه ته پکې سم نه یې زه مړه بچی زه لاړم مالم په سر لاړ راځه ما سره وځه باره زما څه کار دی مړه بس وځه اوس که نه نو اوس به ته مېلمه سره به د کوره سره پورې ځم او راځې به م دلته را باندې جرګې کې راځه روټۍ ته پیسې شوې لویشي لویشي هېڅ هم نه خورم نیغ دې راځه راتېر شه ده دا څه ویلي دي کمره کې پروت دی تا خو ته سپینې خبرې وکړې راځه داسې خبره ده هیلکه ما نه خوښ شو چې یو ګوسات مې هم درته ونه کړو بله خبره مې درته دا کوله ستا پیسې ورکړو 500,000 روپۍ مې دي یو 15,000 به پیسې د پاسه نور هم درکړم مړې که والله د ښځې مخامخ مې درته نه شو ویلی تنګې متې قرضونه کړي دي ځان یې پکې لړلی دی 500 روپۍ نه 50 لک روپۍ به بیا لګوم
خو صرف چې مخې له راشي که نه ما ورسره ښه کړي او ښه ځای ته تللی دی 50 روپۍ مې ښه په حیا کې بیا راله راکوي اورې والله دا خبره دې صحیح وکړه نن سبا به د قرضداري خیال ساتي چې نه هارټ اټیک پې وشي بیا به ول علاج هم کې ځکه پیسې دې سخت دي زه به زه ته وه زما د ښځې سره څه خپلې دوه درې خبرې دي خو زما په دې عیسه باندې ګورې غلي نه شي کومې پاوځې کېږي کومې مرله کېږي خیر دی موږ هم غریبانان یو موږ خو خفه کېږم مو د دې داسې مور وه چې ټولې چڼې او پلي کړي دي بس ښه ده ځه بس هغې هم په دې لور خوړلي دي به زه ستا تې اوس پیریانو وکړه دې پایا څه غلطه خوله ونه خوځوله نه څه وویل خو صحیح خبر سم راته ووایه صحیح خبر وکړې که نه ماما شینه دا راته ووایه پایا څه بدماشي وکړه نه مړه والله خدای کو کنه زه پښتون یم زما کور ته راغلی زما په کور کې بدماشي وکړه ته مې پرېږده وته لږه نه مړه خبره درته کومه بې غیرته انسانه ماما خبره مې درته دا کول هغه عاجز خو ځان ته کنځلې کولې او بله ما ورته مړه صفا صفا خبرې مې ورته وکړې او ډوبوسو کې مې ورته اوبه بونه کړې څه خبرې دی بس ما ته ویلې قبلې ته مخ او موږ ته شاکه ما ورته ویل مال دننه په کوټه کې پروت دی بله نه مکو ماما ماشوم خو نه خدای دې دی ګناه راکړه خدای دې تبو برباد کړه که د پردې خبره هم تا ته څوک نشي کولی ولې د پردې خبره کولې پرده کې خو پروت وي راوته به ورته به دې ویلې چې وروره در به کړمه نن نه سبا به درکړم سبا نه بله اوس به درکړم نه ته ماته دوی ماما ته چې عمره ترې ورته 8 لک روپۍ ځان سره وړې وي چې د هر چا نه دې قرضونه کړي دي اول ته پې تا خوړلي سي دلته خو به ته د لوږې مړ کېدلې دا ډوسه دې خوړلم نه لکه چې اوس زه دا ویم چې هلته یې لګولي دو شي یاره بس ارمان دی که نه پښتون کور ته راغلو د پښتون کور ته او بدماشي وکړه که نه خو بس مړی د چا سر ته یې دوا کړي ښه نه نره پښتونه په کمره کې دې پټ شوی وي چې ته پښتون وله به راوتې وې سوال مینت به دې موته کړی وې او وله به دې یو ګوټ چیم پخ کړی وې چې پښتنو دا رواج دی جینۍ دا راته ووایه که نه ستا په خولې مې اعتبار دی صحیح وایي شاب ماته ووایه ماما هغه سم نه ویلې وي بس پیسې دې راله زر راکړي اوس خو صبر وکړه اوس خو د پیریانو کور ته قانون ویشتو ستا د ښځې ورسره په هغې مارکېټ کې 2 مالیزې کېږي او هغه مالیه په څومره په 40 لکه روپۍ مالیه ما سر ته به دې کښېنم ګورې ښه ولا مړ کړی به مې زما د ښځې څه ده هغه به رانه ګډه وډه کېسي ښځه نه چپ ویې راکړې ځه نه ماما تا خپلې خور لږ صبر کړی ده ورګه که نه چې ماله به ماما زوی څه راکوي خبره درته کومه تا څه ویلې چې ویلتې ته 50,000 روپۍ به زما د رشته دار له ورکړي نو بیا به دې زه خپل ځای اخلم دینه نه اخلم اوس دې رشته دار کړي په ما 50,000 روپۍ کړي پتا مې لګولي دي پتا ښه او ستا په مور باندې زه مړه والله صرف خېټه مې خرابه شولو ما له دې لکونه روپۍ راغېستې دي مړه لګیای بس نو چې خوځه مې وایي تا له بې راغېستې دي ما له پیسې مه راخله د چا نه زه دې د لوږې مړ شم مړه پرخوریا ځان له دې کار کتلی دی وي دا چې 200 روپۍ هم د چا نه راولي وي تا له مې بچی چې دا مې یاد دي که نه تا ته به بیا زه د نن نه بعد د پردې خبره به راته نه کوم دا خو تا زه په یاسته په شرمونو شرمولم چې تا ورته وي چې په کوټه کې پروت یې بې غیرته انسانه تا ته ما څه ووي تا ما ته دغه نه ته چې کمرې ته راغلې تا ته ما څه وویم په یاست ووایې چې ته ته مړي دلته او هغه چې ما له دلته قسم راکوي قبلې ته مخ نو بیا به مې ورته څه ویل ځه جینۍ خبر رښتیا ده رښتیا ویل ته که نه ماما نو راوتی به مې بله که نه ولې نه راوتې تا په کولمو دړو په خپو شل وي غلا به ورکړي که نه ځکه نه راوتو پیسې وله ورکړه مړه هغه لاره کې نه وه د خدای مسلمانانو یو دفتر زبرګې شپې ورځې دي خو چې د هغو غزیاته کوي نو هر ځای به دړ کوي نو کمه خوره که نه او بله خبره دا ده چې ما د خپلو رشته دارو ته مه شرموم ما په پردو کې ښځه راتښتولې ده والله هسې به مې په شرمونو وشرمې پیسې وله ورکړه هلته یې دا یاد عزت وخت هم تېر کړی ده که نه بې غیرت انسانه تا خو موږ په چمګاوان کې په شرمونو هر یو وي جینۍ راته خو چپ ته ګوره خوله مه خوځوه ګورې په غاښونو مې ګوتل دي چمګاوان کې خو شرمېږي خو مخ شرموي خپل خاندان کې ښه پیسې وله ورکړه تاسو خاندان کم د غیرت کار کړی دي خو رښتیا باندې وې غیرت کار خو نه دی کړی چې تا له پیسې درکړي دي وایي په دې غاښونو مې د دې غوښې د راسه داسې دړ دی که نه اډوکې خوري نو خو نو دړ به پې نه یو دا دردونه به په ده باندې وځي او راځي ځي او راځي